دا د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ الحمدلله د الله جل جلاله په فضل او د مجاهدینو په سرښندنو او قربانیو باندې الله جل جلاله مجاهدین کامیاب کړه او دوی ته داسې غاښ ماتونکی جواب ورکړي چې انشاءالله ټول عمر د 3 ټانګونو په شمول 15 رینجر دا هلته پاتې وطنې چې څه وسول او دا 4 ګاډي روغ مجاهدین زړور شو او دښمن چې څومره مخکې ډارېدو د هغې په څو چنده وډار شو. مولوي صاحب قرار څه د مخه اول تاسو ته د دې کامیابو عملیاتو او د دې فتحې مبارکي درکوم ټولو مجاهدینو ته. الله دې آینده کې داسې فتحې او نصرتونه شامل حال کړي د مجاهدینو. مولوي صاحب په د دې عملیاتو باره کې موږ ته معلومات راکړئ چې دا په کومه ساحه کې وه دا قوه راغلې وه او په څومره زور او طاقت سره راغلې وه. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. دا موږ چې اوس په کوم موقعیت لرو کوم ځای کې دا د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ ساحه ده. دلته د پرون سهار ایسته د دې منطقې اربکیان خلک چې د حکومت سره جوړ خلک وو او ملي اردو او همدارنګه امریکایان د مرکخیلو ساحې ته راغله تر څو په مجاهدینو باندې عملیات وکړي او دغه فتح منطقه بیرته خپل لاس ته راوړي. خو الحمدلله د الله جل جلاله په فضل او د مجاهدینو په سرښندنو او قربانیو باندې الله جل جلاله مجاهدین کامیاب کړه او دوی ته یې داسې غاښ ماتونکی جواب ورکړي چې انشاءالله ټول عمر به د دوی په یادي. د دوی نه په غنیمت کې موږ ته پاتې شوي دا رینجر دي تاسې وینئ 2 موږ سره دي همدارنګه یو هلته یو بل ګروپ سره دی او یو رینجر بل ګروپ سره دی او ټول تقریبا 15 رینجر او ټانګونه د 3 ټانګونو په شمول 15 رینجر دا هلته پاتې وطنې چې څه وسول او دا 4 ګاډي روغ مجاهدین ته په لاس ورغله او اوس تاسې خپله وینئ چې فلحال هم مجاهدین پکې دي. دا منطقه فتحه ده مجاهدین پکې آزاد ګرځي هېڅ قسمه مشکل نشته دی. په دې عملیاتو کې چې دی 2 کسه مجاهدین شهیدان شوي دي او 4 زخمیان شوي دي او د دښمن د 10 نه زیات تلفات لري مړو زخمیان. ماشاءالله الحمدلله. او د مالي تلفات د دښمن تقریبا څومره ګاډي دا ټول 15 ټانګونه او رینجر یعنې تقریبا په دې کې 3 رینجر او ټانګونه او ټول 15 اراده موټر دوه ختم شوي دي هلته او پراتم دي څه اور واخصو روغ ګاډي ته مجاهدینو رو راوسه. دې کې چې ډېر سره مجاهدینو ته په لاس ورغلي د پیکا راکټ کلاشینکوف او همدارنګه مرمۍ او ډېر اسباب مجاهدینو ته الله جل جلاله په لاس ورکړي. دا د الله جل جلاله په فضل باندې شوي دي او دا د الله یو خاص ځانګړی دغه رحم او یو ځانګړی پردونه په دې مجاهدینو په دې روژه کې الله جل جلاله دومره غټ فتح او نصرت ورکړي. الحمدلله. محترم مولوي صاحب د مجاهدینو مورال او بالمقابل د دښمن مورال د دې جنګ نه وروسته څنګه و؟ نو الحمدلله مجاهدین خو بیخي داسې شو چې د پوخان لا پسې زړور شو او دښمن چې څومره مخکې ډارېدو د هغې په څو چنده وډار شو او بیا د شپې په تیاره کې د امریکایانو په ډېر زور باندې پاتې دښمن د منطقې نه په تېښته بریالی شو او څه 6 کسه د دښمن عسکر روغ ژوندي ونیول شو او د 10 نه زیات تلفات مړي او زخمیان لري. الحمدلله. دغه نوي کوم اربکیان په نامه چې کومه ملیشه دوی را پیدا کړې ده دښمن او داسې مخکې راپورونه راتله چې ډېره زړوره وه او په منطقه کې به یې مجاهدینو خلاف ډېر زړور او جارحانه عملیات کول. اوس د دې عملیاتو نه وروسته د دوی د مشرې قومندې او افرادو ته څه پیغام لري؟ دا زما ورته پیغام دی چې هېڅکله تاسو کامیابېدی نه شئ او د خپل قوم ملت او دین سره خیانت مه کوئ. د الله نه وویرېږئ مسلمانانو سره یو ځای شئ کفار ووایئ او نه دا چې تاسو د کفارو په ملا تړئ او کفارو سره یو ځای شوي او مسلمانانو باندې عملیات کوئ. هېڅکله ستاسو دپاره په دې ملک کې ځای نشته دی. ځان مه په ادبوئ ځان چټي د دوزخ کندو ته مه غورځوئ او مه ځان تباه کوئ. د هلاکت د کندې نه ځان راخلاص کړئ نجات طرف ته راشئ. آینده کې مجاهدین د دغسې ملیشو باره کې څه پروګرام لري؟ بس دا دی چې دا د الله جل جلاله حکم دی چې هر څوک د کفارو مرسته کوي هغه ووایي ویې ټکوئ ویې وژنئ تر څو چې یا د خپل کار نه وګرځېږي او یا چې دی مردار شي. نو زمونږ همدا دغه دی پیغام دی ورته چې کوم د الله حکم دی.
محترم مولوي چې صاحب تر څو پر زمونږ په وجود کې یو څاڅکی وینه هم وي موږ به د کفارو په مقابل کې جنګېږو که هغه زموږ ورور ورسره درېږي که پلار هم درېږي او که زمونږ کلیوال او که خپل او که خپلوان موږ به د هغو په مقابل کې جنګېږو. محترم مولوي صاحب آخر کې د افغانستان مجاهد ولس او مجاهدینو ته خاص ډول څه پیغام لرئ؟ مجاهدینو ته ولس ته خو دا پیغام دی چې د مجاهدینو مرسته او مدد وکړي لکه څرنګه چې په دغه جنګونو کې زموږ سره هره ورځ دا ولس او دا ملت لګیا دی او موږ سره ډېر قربانۍ ورکوي، شپې راکوي، ورځې راکوي، ترصد راته کوي، مخه راکوي، هر څه کوي، کومکونه کوي را سره. داسې باید آینده هم وکړي. مجاهدینو نه مې دا غوښتنه ده چې د ولس ډېر لحاظ وکړي او ولس ته مشکلات جوړ نه کړي او انشاءالله موږ د خپل طرفه دا اطمینان ورکړو چې موږ به دې پاک وینو سره هېڅکله هم خیانت ونه کړو او نه به د دې ولس سره موږ خیانت وکړو. دا پاک ولس دی، دا مجاهدین خلک دي، دا مسلمانان دي او انشاءالله تل عمر به موږ د دو هغه کوم امیدونه چې دي تر خپل وس پورې هغه په خپل ځای ته رسوو. جزاک الله، الله دې خیر دی. د مسافر کاروان زیتر بازار د مینې د مسافر کاروان زیتر بازار د مینې لا د عشق قربان قضی لا تند ماتن دا لا دستو مان ژوندون څنګه لپاتن دا لا اوبوي پوینو تن کوي خمار د مینې د مسافر کاروان زیتر بازار د مینې لا اوبوي پوینو تن کوي خمار د مینې د مسافر کاروان زیتر بازار د مینې ظلمو پلار د مینې ځوانۍ کړي زار د مینې د مسافر کاروان زیتر بازار د مینې د مسافر